سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي: په جوزجان کې د دوو کورنیو ترمنځ 21 کلنه دښمني پای ته ورسېده. طالبان وایي بهرنیو هیوادونو کې له خپلو چورلکو نه تیریږو. بنګلادیش کې د یو نظامي الوتکې لوېدو پیښه کې 19 کسان مړه او تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه: جوزجان کې د دوو کورنیو ترمنځ 21 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د جوزجان ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 21 کلنه دښمنۍ چې له امله یې له دواړو لورو 20 کسان وژل شوي وو، د ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مخاورو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د جوزجان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي غلام نبي سمیم په ژواک خبري اژانس ته وویل یاده دښمني چې د دغه ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې د عرب قوم د دوو کورنیو ترمنځ د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې وه، د قومي مشرانو او دیني عالمانو په منځګړیتوب د جرګې له لارې پای ته ورسېده. هغه زیاته کړه یاده دښمني د رئیس فقیر او عبدالکلام ترمنځ رامنځته شوې وه چې په ترڅ کې د دواړو خواوو 20 کسان وژل شوي، خو اوس له نیکمرغه ورورولي او ګډ ژوند ته په بشپړه ژمنتیا پای ته ورسېده. هغه زیاتوي چې د یادې شخړې له پای ته رسېدو وروسته دواړو خواوو له یو بل سره په خوله او یو بل یې په غېږ کې ونیول. نوموړي وویل هېڅکله د دښمنیو او اختلافاتو پای ته رسولو لپاره ناوخته نه دی او هېڅ هم د سولې او پخلاینې په څېر ښه نه دي. لوی درستیز: بهرنیو هیوادونو کې له خپل چورلکو نه تیریږو. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ویلي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي چورلکې د افغانستان حق دی او نه ترې تیریږو. لوی درستیز دغه څرګندونې نن د دفاع وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې کړي دي. نوموړی زیاته کړه له هغه هیوادونو سره چې د افغانستان چورلکې ورته لیږدول شوي خبرې روانې دي او یا د چورلکې به بیرته ترې ترلاسه شي. د یادونې ده چې واک ته د سرپرست حکومت تر رسېدو وروسته ازبکستان ته د افغانستان 22 پوځي الوتکې او 40 پوځي هلیکوپټرې لیږدول شوي دي. بنګلادیش کې د یو نظامي الوتکې لوېدو پیښه کې 19 کسان مړه او تر 100 ډېر ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د هوایي ځواکونو یو تعلیمي الوتکې لوېدو له امله لږ تر لږه 19 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شوي دي. الجزیرې راپور ورکړی چې یاده الوتکه پرون د ډاکې ښار په اوتاري سیمه کې د یو ښوونځي له ودانۍ سره له لګېدو وروسته لوېدلې ده. الجزیرې راپور ورکړی چې یاده الوتکه پرون د ډاکې ښار په اوتاري سیمه کې د یو خصوصي ښوونځي له ودانۍ سره له لګېدو وروسته لوېدلې ده. په راپور کې راغلي چې د بنګلادیش د هوایي ځواکونو یاده تعلیمي الوتکه BGI F-7 ډوله د چین جوړه وه چې پر ځایي وخت 1:06 له هوایي ډګره الوتنه کړې وه. راپورونه ښایي چې د پیښې پر وخت زده کوونکي په ټولګیو یا د ازموینو ورکولو په حال کې وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په یاده پیښه کې 19 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شوي دي.